سلامونه هزانو هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د بلاک فرایډې په هکله باندې وایم چې هیا دا په اسلام کې اجازه شته چې د دې ورځ څخه ګټه واخلو او کې اجازه نشته. او د دې اصلي ځای به معلوم کړو چې دا ورځ د کوم ځای څوه او سره کوم پیدا شوه او دا مذهبي بنیاد لري او که مذهبي بنیاد نه لري. نن په دې درس کې ټوله د بلاک فرایډې په هکله باندې تاسو ته وایم. مخکې له دې چې زه تاسو ته د بلاک فرایډې په هکله باندې خبرې وکړم، په اقتصاد کې یو تر ټولو مهم ګراف چې دی هغه تاسو ته بیانوم چې دا ګراف څه دی. دا ګراف چې تاسو وینئ دا د نرخونو او د ګټې او د تاوان وړاندوینه کوي. د زیاتره کمپنیانې چې دي خپل ګرافونه په همدې ډول باندې رسمي په همدې ډول باندې دوی ته معلومیږي چې موږ په دې کال کې ګټه کړې ده، په دې کال کې مو تاوان کړی دی، هر څه چې کړي دي د په همدې ګراف کې معلومیږي. حاجت نشته که اوس موږ داسې لیکو چې مثلا نن مو 200 ګټلې دي، بیا بل ورځ مو نن مو 300 ګټلې، بل ورځ کې 200 ګټلې، بل ورځ مو 100 روپۍ ګټلې دي. دا په دې ډول باندې کتل چې دی دا لږ ګران کار دی. او دا ګراف چې دی په دې ګراف باندې ډېر ښه معلومیږي چې موږ په ګټه کې یو که په تاوان کې یو. دا ګرافونه په لوړو تجارتو کې همیشه دغه ګرافونه استفاده کېږي. کوم کاروبار چې په میلیونونو ډالر دی په همدې ګرافو کې ښوول کېږي چې په دې کې د وخت د ضایع څخه مخنیوی کېږي. دا ګراف په څو قسمه دی؟ دا ګراف په 2 قسمه دی. یو که تاسو وینئ دغه منطقه چې ده دا سره منطقه ده چې ټوله د دغه ځای څخه شروع کېږي، دا سره منطقه ده او دا توره منطقه ده. دلته سره منطقه چې ده دا د تاوان منطقه ده، یعنې تاوان خبره ده، لاس. او دلته چې ده د ګټې منطقه ده. دا د ګټې منطقه ده. ګټه په تور ښیي او تاوان چې دی په سور ښیي. اوس دغه بلاک فرایډې چې پیدا سوې ده د همدې بلاک څخه پیدا سوې ده. بلاک په معنا ګټه، یعنې په اقتصاد کې دغه ګټه چې ده په تور رنګ باندې ښیي او په تاوان چې دی په سره رنګ ښیي. دا په ټولو ګرافو کې په ټوله نړۍ کې تاسو وینئ. مګر اوس په دې وختو کې که تاسو فکر کړی اوسئ دا ګرافونه د توره څخه په زرغونه رنګ او په سره رنګ باندې راوښتلي دي په ډیجیټلي ډول باندې. داسې یعنې دا په سره او زرغونه سوي دي د تور په ځای ده. مګر اصلي بنیاد چې دی بیا هم که تاسو په ډېرو ګرافو کې وګورئ برته هماغه تور او هماغه سور ښیي. یعنې تور ګټه او سره منطقه چې ده تاوان منطقه ده. تر هغه چې تیر سو تاسو باید پر یو بلې موضوع باندې هم پوه سئ. هغه موضوع چې ده تانکس ګیوینګ ډے، یعنې د شکرګزاري ورځ ده، د منندویي ورځ ده. دا منندویي ورځ چې ده دا په اصل کې زیاتره کسان وایي چې دا د عیسویانو ورځ ده. دا د عیسویانو ورځ نه ده، دا د امریکایانو ورځ ده. امریکایان د دې لپاره لکه موږ تاسو دا ورځ موږ په افغانستان کې هم درلودله چې د دلوي نهمه چې ده د سرتیرو او د عسکرو ورځ وه. موږ د هغه ورځ دپاره د دوی څخه منندویي کولی چې تاسو د امنیت ساتنه کوئ. همداسې کاناډا هم دا ورځ لري، استرالیا هم دا ورځ لري. دا یو ملي ورځې دي چې هر ملک یې د ځان سره لري. او امریکا د دې دپاره رخصتي ده او د دوی هدف دا دی چې په دغه ورځ باندې موږ هغه کسان چې د امریکا دپاره کار کوي او امریکا ته ګټې رسي موږ د هغو څخه شکرګزاري کوو او دا ورځ یې ورته رخصتي اعلان کړې ده. بعضې خلک وایي چې دا د کوم کس چې کریسټوفر کولمب چې نومېدی د امریکا قاره یې کشف کړه، دا د هغه د یاد په خاطر باندې د هغه په احترام باندې دا ورځ رخصتي ده. او بعضې وایي چې هغه کسان چې مثلا روزانه اوس کار کوي د هغو دپاره هم د هغو د سرښندنو او د منندویي دپاره دا ورځ موږ تجلیلوو. خو په اصل کې دا د یو امریکایانو یو ملي ورځ ده، مګر دا د مذهبي ورځ نه ده. دا عیسویان یې نه لمانځي. مګر اوس مثلا په استرالیا کې دا ورځ نه لمانځل کېږي، په امریکا کې بغلته په کاناډا کې لا دا ورځ نه لمانځل کېږي. ځکه چې د کاناډا تانکس ګیوینګ ډے چې دی هغه په اکتوبر کې ده.
نو دا ملي ورځې دي چې هر ملک یې د ځانه لري او دا ټانکس ګیونګ ډے چې دی دا د عیسویانو ورځ نه ده او زیاتره زموږ ځوانان او علما هم چې خبر نه دي دا د عیسویانو په ورځ باندې هړي او دوی وایي چې په دغه ورځ باندې دوی رقصونه کوي او ډانسونه کوي دا رخصتي ورځ ده چې په رخصتي ورځ کې چې ما او تا ته هم په رخصتي پیدا شو څه کوي یا به په کور کې سندرې اوري او یا به ځي تفریح ته ځي خو عبادت ورځ خو ځای په هر څه معلوم دی چې په دغه وخت په دغه اساس باندې د دې ټانکس ګیونګ ډے دپاره خلکو پخوا خریداریانې کولې دغه یوه شپه چې و هغه شپه زیاتره د فیلک غوښه د دوی رواج دی چې فیلک غوښه اخلي او په هغه شپه دوی د فیلک غوښه خوري او همدا رقم یې تجلیلوي لکه د مثال په ډول باندې موږ اخترونه لرو د اخترونه چې لرو د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ باندې درېیمه ورځ باندې دلته خو په بازارو کې شی نشته ځکه چې مخکې تر مخکې موږ هر څه رانیولي دي دا بیا د اختر دوه درې ورځې چې دي په دې ورځ کې خو هېڅ شی هم نشته دوکانونه زیاتره همداسې جام پاتې دي د همدې ټانکس ګیونګ ډے په د ورځې په اساس باندې په 1960 کال کې یو فلادلفیا ایالت کې یو کس خپل په دوکان کې هغه څه شیان چې پاته و خریدار یې نه درلودل دوی ویل چې راسه دا هسې هم تاریخ تېرېږي قیمتونه یې نیمایي کړه او دوی مخکې تر مخکې خپل ګټه اخیستې وه او دا شی ورته فایده رسېدلی و دوی ویل چې راسه دا شی خو هسې هم ورته راته مخ پاته خرابېږي راسه په نیمایي خرڅ ده چې دا په نیمایي خرڅه کړه دا ورته ګټې ورسول د هماغه ورځ کې چې بل کال په 1960 کال کې هم د هماغه سړي دا ورځې ولمانځل او د دې بلاک فرایډې نوم ورته پرېښول ځکه چې د ګټې جمعه یې پرېښوله اوس زیاتره کسان چې یهودیان دي یهودیان بیا د یهودیانو ته هم د جمعې ورځ چې ده مهمه ورځ ده او مبارکه ورځ ده مسلمانانو ته هم مبارکه ورځ ده زیاتره یهودیان هم چې دي دغه ورځ ته بیا بلاک فرایډې نه وایي دوی اورنج فرایډې وایي نو موږ هم که مسلمانان زیاتره دا ورځ چې ده داسې محفلي ورځ نه ده د تجلیل ورځ نه ده دا فقط د تخفیف ورځ ده د مثال په ډول باندې ماښام ځي خرید ته سودا ته ځي ورځه ولاړ شه دلته چې ووینې یو کمپنۍ به ته ولاړ شې ووینې چې پخوا به په 1000 روپۍ باندې یو جنس یې خرڅوی د دې لپاره نن یې 50% تخفیف لګولی دی دا شی په 1500 افغانۍ باندې ورکول کېږي دا نه دیني منبع لري نه مذهبي منبع لري هیڅ شی نه لري دا نه هم په محفل دی چې د تجلیل ځای ته ولاړ شو ډانسونه وسي بلاک فرایډې او اورنج فرایډې چې ده یا اورنج فرایډې یا بلاک فرایډې دا چې ده هغه زموږ هغه معنا یې غلطه ترې اخیستې ده چې بلاک یعنې د وحشت ورځ بلاک وحشت نه دی بلاک ګټې ورځ ده او په دې جمعې باندې دلته ګټې اخیستل کېږي او دا ورځ چې ده یوازې په جمعې باندې نه ده دا د هر نومبر په 22مه باندې دا 22م څخه شروع ده بیا تر 28مه پورې دا دوام پیدا کوي څه کم 5 ورځې دا بلاک فرایډې ده او دا یو خاصه ورځ نه ده چې خلک وایي چې دا فقط هماغه د ګټې ورځې په نامه باندې مشهوره ده خو دا یو هفته دوام پیدا کوي چې کوم کسان ځینې ګټه اخیستلی شي په دغه ورځ کې ګټه دې واخلي اوس په افغانستان کې هم موږ کولی شو چې همدغه ډول باندې تخفیفي ورځې جوړې کړو تاسو کولی شئ دلته د بلاک فرایډې ده موږ کولی شو په د روژې میاشتې په مبارکه میاشتې کې په اولې جمعې باندې نوشته یې کړو د مبارکه جمعه 50% تخفیف ورکړو ولې نه ورکړو یعنې چې دا خو چې د کافر او عیسوي ته یې بولې دوی تخفیف ورکوي خو ته هم راسه تخفیف ورکړه د روژې مبارکه میاشت اوله جمعه چې راځي ونیسه دا مبارکه جمعه او 50% تخفیف ورکړه هر یو دې راسې خریداریانې دې وکړي خو نیکه ده نو دا هغه ورځ دی چې فقط تجارتي ورځ دی او دا د کوم مذهبي تړاو نه د عیسویت سره لري یعنې د هیڅ دین سره دا ورځ تړاو نه لري او دا یو ورځ نه ده دا نږدې 15 ورځې دا دوام کوي او په دې کې تخفیفونه دي او دا تخفیفونه هم تاسو کولی شئ بیا ډېر اپلیکیشنونه دي هغه بیا په ځای ورځ کې تاسو ته ووایم چې د تخفیفونه د کوم ځای پیدا کړي او څرنګه یو جنس په آنلاین ډول باندې هر څه ترلاسه کړي
دا و د بلاک فرایډې معلومات چې مې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو په الله سپارم. جوړ او روغ اوسئ.